ته هم وی پی ان استفاده کوي ډیر متوجه شه له داسې وی پی انو څخه استفاده مه کوه چې هغه اعتباري نه وي. اکثره کسان څه کوي د پلی سټور څخه یې نه ډاونلوډ کوي د اپ سټور څخه یې نه ډاونلوډ کوي ځي او ګوګل ته ګوګل کې سرچ کوي او د نورو داسې ویب سایټونو څخه یې ډاونلوډ کوي چې هغه اعتبار نه لري. لومړی خو کوشش وکړئ که چیرته امکان لري پیډ وی پی ان استفاده کوئ چې تاسې منتلي ورباندې یو څو روپۍ ورکړئ او بیا تاسې هغې نه استفاده وکړئ. هغه د سکیورټي مشکلات نه لري، ستاسې ډیټا نشي غلا کېدلی، ستاسې کمپیوټر څخه ستاسې کمپیوټر یا ستا د تلیفون څخه کوم شی نشي غلا کېدلی، نشي ورکېدلی، هغوی ورنه غلطه استفاده نشي کولی. که چیرته بیا هم ته پیسې نه لرې نشي کولی چې د پیډ وی پی ان واخلې نو ته کولی شي چې داسې باوري وی پی ان نه زه خپله استفاده کوم د نارډ وی پی ان څخه یا هم د پروټون وی پی ان څخه. دغه دوه هغه اعتباري کیدای شي نور هم وي په مارکیټ کې، خو دغه دوه ماته چې معلوم دي دا باوري وی پی ان دي، له دې څخه استفاده کولی شي. خو ډېر متوجه شي داسې اپلیکیشن هیڅکله هم په خپل موبایل کې مه استفاده کوئ چې هغې باندې تاسې خپله اعتبار ونه لرئ. یو ځل چې کله تاسې انسټالوئ د هغوی پرایویسي وګورئ، ټرمز اینډ کنډیشن وګورئ، ټولو شیانو باندې ځان پوه کړئ، بیا یې انسټال کړئ. ملګرو سره د ویډیو شیر کړئ.